ګوره زما لیدلې لارې ټولې ړنګې دینه که دیوالګی وی ما بړنګ وی لالیه نه ړنګېږي والې قلمونه ستاسې په درون استقبال سره راځي مطیع الله تراب صاحب او د تیاتر برخه دې د دې پسې وروسته ځان اماده کړي تیاتر ممثلین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم دا مقدمه څخه راځي چې دا رئیس په ساجد نړۍ روانه شم نه خپل ځد قصد واخستو ځان پتا دوه بجې راغلی بهرحال هغه دوستان چې د پښتونخوا د ولایت نه راغلي دي څوک د بدخشان نه راغلي دي بعضې دوستانو د خوست نه راغلي دي یا پکتیکا نه او جوزجان احترامات سلامونه او نیکې هیلې درو راځو چې هغه څه چې له تاسو سره شریکوو یوه خبره یادوري ضروري وګڼو چې مشاعره به د دستاربندۍ او د سیاست دواړو نه راوباسو نو یو چا راته ویل چې زه بیا مړ دې شم په هله چې وګورم یو ځلې شملې کابله دلی ارمان یې یوړ هر اوربل شملې دی هغه ژړې اوس نشته خو کابل شملې دی نارې درته وهمه له کابله که یې اورې تر مور بې کمه نه یې زما ژبې زما خاورې تا ته که سپک ګورم خاورې نو مغول دې شمه تا ته که سپک ګورم خاورې نو مغول دې شمه کوڼ دې شم ړوند دې شم ګونګی دې شمه شل دې شمه سترګې به یې وباسو چې څوک دې خط و خال لنګوي څوک چې د دې خاورې پرتم او استقلال لنګوي سترګې به یې وباسو چې څوک یې خط و خال لنګوي څوک چې د دې خاورې پرتم او استقلال لنګوي د بېټانیانو باختریانو مکرمې خاورې زمونږ کفن او اغوستن یې محترمې خاورې زما د مور په شانتې خاورې اسویلي دې واخلم درته دې وسوځم ایره دې شم لوګي دې واخلم د شمشیرزنو د تورزنو سر ته بیا خیمنې بیا بوره مشې د زمرو سر ته بیا خیمنې هی اصیل اشرافو پولساتیا غټ زویا تر دا غلبیل سینې دې زار شمه ګېډیه زویا لکه د ستوري ځلېدې لکه وده چې مړ وې مړ دې شم مړ داسې د مړ شم لکه ته چې مړ وې موږ هغه څوک یو چې په سلو نومو ورنګېدو موږ هغه خلک یو چې وجنګېدو داسې جنګ نشته دی چې موږ به ګټلی نه وي داسې جنګ نشته دی چې موږ به ګټلی نه وي داسې سیاست نشته چې موږ به بایللی نه وي داسې جنګ نشته دی چې موږ به ګټلی نه وي داسې سیاست نشته چې موږ به بایللی نه وي ګواښي د هغه څوک چې کم تر کم په خېټه موړ وي له جګړې هغه څوک ویرېږي چې وطن یې جوړ وي شل کاله جنګ مو وکړ خاص د ازادۍ لپاره شل کاله جنګ مو وکړ خاص د ازادۍ لپاره شل کاله جنګ باید چې وکړو د ډوډۍ لپاره شل کاله جنګ مو وکړ خاص د ازادۍ لپاره شل کاله جنګ باید چې وکړو د ډوډۍ لپاره پرنګ ترې لاړو نو زړه چاو دی ویل بو ډېر سخت دی یوسفزی صاحب پرنګ ترې لاړو نو زړه چاو دی ویل بو ډېر سخت دی د ډوډۍ جنګ
د ازادۍ تر جنګه ډېر سخت دی د تېښتې داغ مې د الف په سپاره کې نشته د تېښتې داغ مې د الف په سپاره کې نشته د تاریخ سیال مې بیا د سپکې په کوره کې نشته که دا ګل شوی نو بیا په تار او ستن ټک وهي خو د غلیم د تېښتې داغ مې پرلمن ټک وهي بې تعلیمه بې هنره خرش او پرش شه ژوند دا نه دی وخوره وسکه ډک او تش شه ژوند د سر و مال پر دین قربانول دی ژوند د وږو مړول لوڅ پټول دی ژوند ټومبل دی په نیزو کې د ککرې ژوند وهل دی د قارون سره ډغرې ژوند شیرشاه دی ژوند غوري دی ژوند ابدال دی شاه حسین دی شاه اشرف دی ژوند سیدال دی ابا خان دی ملتان خان دی ژوند خوشحال دی رامداد خان عمرا خان دی سید جمال دی اول ګل دی عطا ګل دی ژوند کشمیر دی ژوند منصور برجان سنگین دی ژوند نصیر دی هغوی په خپل او زه په خپل ځان تاوان شوی یم هغوی په خپل او زه په خپل ځان تاوان شوی یم که ما ویلې چې پښتون مسلمان شوی یم البته دا بیتونه شیخ نورالدین هغه ته ډالۍ دي هغوی په خپل او زه په خپل ځان تاوان شوی یم که ما ویلې چې پښتون مسلمان شوی یم زه بیا حیوان یم په څلورې نه په دوو روان یم په پښو به نه یم روان زه بیا په لاسو روان یم زه دا منم چې هم پښتون او هم افغان پاتې یم خو له آدمه تر دې دمه مسلمان پاتې یم زه او زما اهل و عیال دې ترې بار بار قربان شي د محمد تر دین دي مور او زما پلار قربان شي زه او زما اهل و عیال دې ترې بار بار قربان شي د محمد تر دین دي مور او زما پلار قربان شي دا اړوی ما په بل مخ سټه په سټه ښه ده مسلماني مې لوڅوی ما داسې پټه ښه ده اوس تر پخوا راکمه شوې ده الله دې خیر کړي مسلماني اوس شکلې شوې ده الله دې خیر کړي اوس تر پخوا راکمه شوې ده الله دې خیر کړي مسلماني اوس شکلې شوې ده الله دې خیر کړي هغه ویلې چې تر عمره دې اعتبار خراب شو خو چې په پیر دې سویری وکړو نو کار خراب شو هغه ویلې چې تر عمره دې اعتبار خراب شو خو چې په پیر دې سویری وکړلو نو کار خراب شو چې سویری نه لري غنقا ستوری کمر کیدی شي دا مرتبه بلا تشبیه د پیغمبر کیدی شي د پیړو راسې له شیدو سره اوبه ګډېږي مړو په هر یوه خبره خو سترګې نه پټېږي څو ځلې راته وویل چې قسم وکړه نور بس دی څو ځلې راته وویل چې قسم وکړه نور بس دی دې ځان مې راته وویل د ځان غم وکړه نور بس دی له خپل ځان نه ورپټ شم لکه شمه ویلې کېږم باور وکړه کابله چې اوس هم پلټل کېږم څو ځلې راته وویل چې قسم وکړه نور بس دی دې ځان مې راته وویل د ځان غم وکړه نور بس دی له خپل ځان نه ورپټ شم لکه شمه ویلې کېږم باور وکړه کابله چې اوس هم پلټل کېږم د خپل سویرې ته وایم چې مه راپسې ځغله چې اوس هم باوري نه شم کابله نو بیا کله د خپل سویرې ته وایم چې مه راپسې ځغله چې اوس هم باوري نه شم کابله نو بیا کله لکه کابل سوری سوری که پر دا زړه نه ومه که په کمبله کې ومړ هغه به زه نه ومه لکه کابل سوری سوری که پر دا زړه نه ومه که په کمبله کې ومړ هغه به زه نه ومه که وین لرلی وم نو هر څوک دې راځي لورې ته 2 متره زیره د تیرې په سر داخل لورې ته زما کابل خوښ دی خو دوی مې له کابله خوښ دي زما دا پټ مسلمانان د زړه له تله خوښ دي یو په خپل وخت علامه اقبال پټ مسلمان مړ شو بل لوی افغان لوی سید جمال پټ مسلمان مړ شو د وخت ثالث عبدالرحمن درته یو وخت خایم پټ امپراتور پټ مسلمان درته یو وخت خایم چا په غزل چا په لنډیو باندې ولیکل شي چا په غزل چا په لنډیو باندې ولیکل شي تاریخ د ځینو پر تندیو باندې ولیکل شي که بغاوت یې نه ګڼئ د دې رژیم په اړوند ویل خو همدومره یې چې وشول د تعلیم په اړوند که بغاوت یې نه ګڼئ د دې رژیم په اړوند ویل خو همدومره یې چې وشول د تعلیم په اړوند په دې ردیف په دې کافتیا باندې نور نه غږېږم زه په تعلیم او تربیه باندې نور نه غږېږم د موسیقۍ او وطنونو دود پر ځای پرېږدئ مکتب بیرغ او د ملي سرود
پر ځای پرېږدئ هی سبا به یې ومنئ سبا به یې ومنئ سبا به یې ومنئ خو زور به مو په لاس کې نه وي هلې ورته سبا به یې ومنئ خو زور به مو په لاس کې نه وي تنبل به وي در سره شور به مو په لاس کې نه وي که مو پرېدا پروړه غوبل کړه له ما پزه پرې کوي بې له کابله که مو شل کړه له ما پزه پرې کړه که مو پرېدا پروړه غوبل کړه له ما پزه پرې کوي بې له کابله که مو شل کړه له ما پزه پرې کوي د خپل سر خیر غواړم بیا وایم چې دلته راشه د وخت امیر المؤمنین صاحب کابل ته راشه د خپل سر خیر غواړم بیا وایم چې دلته راشه د وخت امیر المؤمنین صاحب کابل ته راشه ښه مومندۍ لونګۍ په سر کا کلندر کېنه ښه مومندۍ لونګۍ په سر کا کلندر کېنه د خپل بیرغ تر سیوري لاندې لکه نر کېنه هی مرګ په پوره دی یو ثانیه به پکې نور رانه شي مرګ په پوره دی یو ثانیه به پکې نور رانه شي هغه متل دی د ګور شپه به مو په ګور رانه شي ممکنه نه ده چې په شا دې څوک غر وګرځوي خو د تاریخ د ژرندې څرخ به مو سر وګرځوي لویه جرګه راوغواړئ یو پلټنه وکئ که حکومت کوئ له خلکو نه پوښتنه وکئ ممکنه نه ده چې په شا دې څوک غر وګرځوي خو د تاریخ د ژرندې څرخ به مو سر وګرځوي لویه جرګه راوغواړئ یو پلټنه وکئ که حکومت کوئ له خلکو نه پوښتنه وکئ تر شا لښکر نه ګرځوي خو له خپل ځان ډېر وي باز که دښمن دی خو د باز هم دښمنان ډېر وي شپون کرامه ساتي خو ځان هم پر امو ساتي شپون کرامه ساتي خو ځان هم پر امو ساتي دې کې لیوان ګډ دي رمه دې له هغو ساتي تعجب نه دی چې د ویښې مور نه غلا کېږي دا نه اول و نه آخر داسې به باک بیا کېږي بس د زړه صبر درته غواړو قدردان یابئ بل وین لرلی غېږ ته دراوړو ناندان یابئ د پښتونخوا زلمیا تا ترکمنوال لاندې د پښتونخوا زلمیا تا ترکمنوال لاندې پرلا پسې مو تاوان وکړ د تاوان لاندې ما که بل ووژنو یا مې ځان وژنه وکړه ما خو د دین خاورې او ژبې نه ساتنه وکړه ها د بابر شهیدانو که پرون شهید دی که د لاریون که د زندان دی که څوک نن شهید دی وا بیا کاله که مو خپلې ککرۍ ماتې کړې واویا کاله که مو خپلې ککرۍ ماتې کړې اوس څلوېښت کاله کې مونږ دوه امپراتورۍ ماتې کړې نه دم تعویض و نه زیارت و نه مدد ماتې کړې دا تشدد و که عدم تشدد ماتې کړې نه دم تعویض و نه زیارت و نه مدد ماتې کړې دا تشدد و که عدم تشدد ماتې کړې څېړونکي وایي چې یا نیم یا مکمل وران شوی 200 کاله کې نوي ځلې کابل وران شوی څېړونکي وایي چې یا نیم یا مکمل روان شوی 200 کاله کې نوي ځلې کابل روان شوی سړک ښوونځی برېښنا روغتون له استقلال نه قربان لاک غلامان د اکبر خان د تورې او ډال نه قربان نور د عدم تشدد دا لیبرارۍ ورانې کوي ټوپک ته لاس کوي د دښمن دا ککرۍ ورانې کوي ټوپک ته لاس کوي ته پوهېږې د پښتونخوا زلمیا تا ترکمنوال لاندې پرلا پسې مو تاوان وکړ د تاوان لاندې ما که بل ووژلو یا مو ځان وژنه وکړه مونږ خو د دین خاورې او ژبې نه ساتنه وکړه ها د بابر شهیدانو که پرون شهید دی که د لاریون که د زندان دی که څوک نن شهید دی واویا کاله کې مو خپلې